دې ته نه ګوري چې دا ظالم دی د ظلم کړی جرم یې کړی قتل یې کړی زنا یې کړې ده یا چرسي دی پوډري دی چې راشه دا پرېږده په دې جیل کې نه آزادوو نه نه زما پارټۍ سړی دی غریب خو څوک تپوس نه کوي نن د مالداره د غونډه دغه راج دی په تاڼه تحصیل کې هم دغه راج دی دغه په جرګه کې هم راج دی غریب سړی خو په هر ځای کې غرق دی غریب سړی خو ښه اوبه ویوړو نه هم یې څوک تپوس نه کوي څوک یې تپوس هم نه کوي چې یاره دا څه کسان پسې وګرځوئ چې چېرته راوچت دي خو دې اوبه وړی دی مالداره که مړ شي یو غونډو بدماش مړ شي اخبارونو کې په شی سرخۍ باندې راغلي فلانی مړ شو ډېر غټ خدمات یو د قوم دپاره او د وطن دپاره حالانکې هغه غټ ډاکو وي دغه ډېر غټ حیثیت دی نن دا معاشره هم جوړه شوې د دې خبرو ده د غریب سړي ځای نشته دی په دې معاشره کې تاسو راته وایئ د غریب سړي په کوم ځای کې ځای دی په ایمان یې وایي دا تاڼه تحصیل چا قبضه کړي دي دا عدالتونه چا قبضه کړي دا د غونډګانو نه قبضه کړي غونډګان چې هغې قتل وکړي تشدد وکړي په اساتې باندې په اساتې په منټونو په حساب باندې هغه آزاد شوی د منټونو په حساب باندې او خفه کېږو به هم نه ګورې ښه که څو خفه شي د چا به څه وکړي نن خلک د بعضو پارټو سره په دې وجې یو ځای کېږي چې زما غونډګري پکې وچلېږي چې زه کوم ظلم کومه زه کوم ارامیتوبونه کوم چې زما سپورټ شاته وي په دې باندې خلک د بعضې پارټو سره ملګري کېږي او دې پارټو والا ته هم زه حیران یم حق مق نشته دی چې ګنې دا حق دی دې ته نه ګوري چې دا ظالم دی د ظلم کړی جرم یې کړی قتل یې کړی زنا یې کړې ده یا چرسي دی پوډري دی چې راشه دا پرېږده په دې جیل کې نه آزادوو نه نه زما پارټۍ سړی دی ماره پارټۍ سړی دی زه بیا آزادوم سبا ورځ زما پې کار پېښېږي حق مق نشته دی غونډګري ده صرف غریب سړي که هغه غلطي دې چېرته وشوه که غلطي نه وي بېګناه جیل ته لاړم قسم دی که څوک یې تپوس کوي دا خو څوک کیس هم نه علي هلته عرض مې دا کاوه چې نن په پاکستان کې په دې معاشره کې کم سړی په غریبو خلک تشدد کوي ظلم پې کوي